بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو امتیاز کمر ما روزانه خلک مریضان را سره رابطې کوي، کله درې او کله څلور او کله پکې پنځه شي چې یاره وینه پکار ده. وګرځېدو وینه راته نه میلاویږي، بیا کله پوسټ ورکومه، کله یو ته منت کومه، کله بل ته منت کومه چې بای وینه پکار ده. نن ما سره تقریبا څلور پنځو مریضانو رابطه وکړه، د دې پوسټونه مونږ ورکړو. شکر الحمدلله الحمدلله ټولو ته وینه پیدا شوه او وینه ورته وختله. دا یو مریضو مازدیګر کې رابطه وکړه چې یاره وینه پکار ده او ډېر ستړی شوم، نو دې سره اوس هسپتال کې ناست یم. دې له هم کس راوغوښتو، وینه یې وله ورکړه، مریض ته وینه چالو ده. د ملګري سره خبرې کومه، تاسو څو ورځې وشوې چې ډاکټر درته ویلي چې وینه پکار ده؟ نن درې ورځې وشوې د وینې چې ډاکټر درته ویلي دي؟ درې ورځې وشوې، نن ملاو شو، تاسو ټلیفون خبره وکړو تابع راشو. د درې ورځې کې تا خپل کوشش نه کړی چې هم ګاونډ کې دوستان سم ډېر شي ته ویلي پوه شوې، څه کسان داسې ولاړېدل څه دا هم پوه شوې، نو ملاو نه شوه راته. نن دلته کې ملاو شو، رابطه وشوه، بس دا مریض ته خیر سره وینه لګېدل ده، مشکله پیدا کېږي. بس دا یو څو خبرې وې. ملګرو یو اراده مې کړې ده، اراده مې دا کړې ده چې یو ارمان مې دی چې یاره یو بلډ بینک په تحصیل رزلټ په سطح باندې ولګو، په شریکه باندې ټول ملګري د نیکۍ کار دی، او چې په هغې کې هر قسمه وینه اویلیبلي 24 ګنټې د ایمرجنسي حالاتو دپاره، د تلسیمیا ماشومانو دپاره، د کینسر بیمارانو دپاره چې مشکلات پکې نه. نو ستاسو له ملګرو دواګانو منتظر یم چې الله تعالی زمونږ د ارمان او زمونږ د بلډ بینک حوالې سره چې کوم پروګرام دی دا الله تعالی وکړي. جزاک